دلته موږ د مالټو یو وړوکی باغ جوړ کړو. په دې کې دغه نیالګي کېنول شول، خو تاسو نیالګي ګورئ چې هر نیالګی شاخبوري شو. یعنې دا نیالګي په دې قطارونو کې چې اوس تاسو ته ښکاري دا په دې رقم واړه نه وو، غټ غټ نیالګي وو. دغه لاندې څانګې تاسو ګورئ چې ترېنه غوڅې شوي دي. دلته تاسو که چېرې ټول د هر یو بوټي لاندې وګورئ، دلته وګورئ دا غټ نیالګی وو، خو دا موږ دغسې په یوه تنه جوړ کړو. دلته ښکاري چې کوم ځایونه نه د دې څانګې غوڅې شوي دي، هغه ځایونه دلته ښکاري. مثلا دغلته بله څانګه وه. د دې دپاره چې دا نوې نودي وکړي او ټول بوټي مساوي وده وکړي او ښایسته وده وکړي، نو بوټي موږ شاخبوري کړل. دا بوټي هم درته ښیم چې دا بوټي مطلب لکه اوس چې باغ کې ښکاري نه، دا په دې رقم واړه بوټي نه وو. نو بوټي تاسو ته ښیم، تاسو به خپله وګورئ، غټ غټ بوټي دي، خو په دغه ترتیب باندې را جوړ شول. نو په دغه اندازه بوټي وو. دا تاسو وګورئ، هر بوټی په دغه رقم وو، خو باغ کې هم چې کېنول دا هم شاخبوري کړل. په باغ کې یو څه بوټي پاتې دي، هغه هم تاسو ته ښیو چې په کومه طریقه موږ را جوړ کړل. یعنې هغه به تاسو خپله اوس وګورئ. ښه، دغه بوټي ته تاسو وګورئ، دا بوټی او دې نه اخواته یو دوه بوټي نور، یعنې دغه درې بوټي اوس تاسو ته شاخبوري کېږي، تر څو تاسو وګورئ. نو د دې اول دغه د پیوند ساحې نه چې کومه نوده راوتې ده، هغه ترېنه قطع کېږي. قطع یې کړه ترېنه، او بوټه چې دا په یوه تنه جوړو. کومې څانګې چې په نرسري کې کړي دي، دغه څانګې ټولې ترېنه قطع کېږي. ګورئ، دې بوټي ته که چېرې تاسو اوس وګورئ، په دغه رقم بوټی ترېنه جوړ شو، نو دومره نودې ترېنه قطع شوې. راځو دې بل بوټي ته، دا هم همدا رقم باندې را جوړو. یعنې کله هم چې تاسې نوی بوټی کرئ، نو په هماغه وخت کې لازمه ده چې د دې شاخبوري وشي. کومې میده میده څانګې چې دي، هغه هم ترېنه قطع کېږي او بوټی په دغه شکل جوړېږي په یوه تنه باندې. نو بیا په راتلونکي فصل کې دا بوټی چې دی ټولو طرفونو ته یو رقم څانګې راوباسي، لکه په یو شکل یو سایز باندې. ګوره، ښه غټه څانګه وه، خو چون موږ غواړو چې بوټي په یوه تنه باندې تربیه شي، نو هغه څانګه هم ترېنه غوڅه شوه. نو داسې که اوس دې بوټي ته وګورئ، دومره څانګې ترېنه لرې شوې، او داسې که په دې قطارونو کې تاسو وګورئ، دغه ټول بوټي په دغه شکل باندې جوړ شوي دي. نو تاسو هم که کله باغ کېنوئ، نو په اوله ورځ باندې لکه کله بوټي چې کرل کېږي، خصوصا هغه هم کله چې تاسو بوټي په پسرلي کې کرئ، نو کوشش وکړئ چې د بوټي ټریننګ وکړئ، لکه تربیه یې وکړئ، په دغه شکل باندې بوټي را جوړ کړئ. بیا په راتلونکي کال کې بیا دا شاخبوري غواړي، بیا باید جوړ شي. همداسې تر 3-4 کلونو پورې دغه بوټي ته باید ښه په مناسب شکل باندې یو چوکاټ ورکړی شي. ښه، ګورئ، کله کله یو نیم بوټی د نرسري نه داسې چې هغې کږه وده کړي. دا بوټی که چېرې تاسو وګورئ، کبیر ته داسې تاو کړه، دا وګورئ، دا دې بوټي په دغه رقم وده کړې ده. اکثره خلک دا چې کېنئ، نو په دغه شکل یې کېنئ، چې دا یو غلطه طریقه ده. د دې د کېنولو صحیح طریقه دا ده چې دا بوټی به تاسو سیده کوئ، چم به کوږ دی په ځمکه کې، چم پروا نه کوي که په ځمکه کې کوږ وي، هغه بیا آینده کې ریښې راوباسي. کېنوه کبیر، دا صحیح چې دې خلکو ته یې موږ ښیو. ګوره، د هر وخت چې بوټی کېنوئ، پلاستیک به یې حتمني ترېنه وباسئ. ګورئ، چم په ځمکه کې کوږ کېنول کېږي او بوټی موږ پاس سیده کوو. که چېرې چم ته وګورئ، هېڅ پروا نه کوي چې چم دې کوږ وي. نو د بوټي دغه ضروري ده چې بوټی باید پورته سیده کېنول شي. نو دا رقم بوټي لکه نرسریو کې عامه طریقه ده چې بوټي کله د نرسري نه راوړئ، نو یو نیم بوټی به داسې وي چې هغه به په نرسري کې کږه وده کړي، خو تاسو به باغ کې کوږ نه کېنوئ. دغه بوټی چې کله کېنئ، د دې بیرته د نورو جوړولو طریقه هم تاسو ته ښیم. او بوټي ته هم د کر په وخت کې چون اول پسرلی دی، نو دې ته موږ توره سره یا DIP سره هم د دې کر سره یو ځای ورکړه، دغه هلک سره چې سطل دی، نو د بوټي کېنولو په وخت کې سره هم ورکوي ورته. ګورئ، په دې بوټي کې لکه موږ کېنولو سیده، نو دغه جانبي کومې څانګې چې کړي دا ترېنه لرې کوو.
تر څو په راتلونکي کې د دې بوټي څانګې چې دي کوم طرف ته چې زموږ خوښه وي په هغه طرفونو کې څانګې ورکړي. ګوره دا څانګه هم ترې لرې کومه، دلته د روټ ساک کومه برخه چې پاتې هغه هم ترې لرې کوو. دلته کومې جانبي وړې څانګې چې کړي دا هم ترې را لرې کوو. دلته هم تاسو ګورئ چې وړې وړې جانبي څانګې دي دا هم لرې کوو. او بالاخره بوټی چې دی دا څانګې هم لرې کوو او بوټی په دغه اندازه باندې قطع کوو. اوس به دا بوټی په دغه ځایونو کې ښه ښایسته نوې جانبي څانګې راوباسي او په راتلونکي کلونو کې بیا په هغوی کې هغه څانګې چې زموږ په کار وي نو هغه به پکې پرېږدو او نور هر کال به په دې کې دا خبرې کوو. ښه ګورئ کله هم چې بوټی اخلئ کوشش وکړئ چې هغه په خلطو کې روزل شوی او د خلطې نه یې ریښه نه وي وتلي. که چېرې دغه بوټی تاسو وګورئ د دې اوس ریښه وګورئ چې په خلطه کې ټول راتاوه شوې ده، یعنې دغه چم چې دی د ریښو نه ډک دی. کله چې دا په دې ځمکه کې بیا کرل کېږي نو ډېر زر دا ریښې وده کوي او ځمکې ته انتقالېږي. خلطه یې ته وشکوه. د دې بوټي تاسو دا ریښه اوس دلته کتلی شئ چې دغه چم ټول د ریښو نه ډک دی. دا لکه شګلنه خاوره ده چې موږ یې استعمالوو، خو هم د دې ریښو په زور باندې دا چم دغه رقم برابر شوی دی. که چېرې دا ریښې په دې رقم وده یې نه وی کړې نو دا چم هم نه راایسارېدلو، دا چم ماتېدلو. او بله خبره دا ده چې بوټی ولې دومره زیاته ریښه کوي په خلطه کې، خو دا په هغه صورت کې زیاته ریښه کوي چې کله دې بوټي ته د دې روزلو په وخت کې لکه د نرسري په وخت کې دې ته کافي غذایي مواد رسېدلي، نو په هغه صورت کې دغه بوټی چې دی ریښه زیاته کوي. نو کله چې د کوم بوټي ریښه زیاته وه هغه بلکل خطا کېږي نه، لکه ناغږي نه کوي په باغ کې. او